السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو دوستانو، د کندهار رش ماشاءالله ورسته بلې زیاتېږي او ښاروالي هم ښه پراخې پروژې را پیل کړي دي تر څو ښار پراخه سي او دغه ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه سي، دغه بیروبار کم سي، سړکان چې ډېر جوړېږي نو ښار پراخه کېږي، اسانتیاوې ډېرې رامنځته کېږي. نو روان یو د خیره سره یو بل مهم سړک چې پرون ښاروالي په اساسي ډول ورغوي، هغه د کوتلي مرچۍ د سر سړک کریزي سو. پرون یې ټول کارونه بشپړ شول. نن روان یو بل مهم سړک چې هغه د ښار په اومه ناحیه کې د پنجوایي دورایي سړک دی. د اول فاز د کریزي افتتاح یې نن د خیر اول فاز یې کریزي کېږي او دوهم فاز به هم انشاءالله ډېر ژر بشپړ سي. او دغه بل مخامخ مهم سړک دا یو ډېر حیاتي ستره پروژه ده. د کندهار په تاریخ کې داسې کار ډېر کم لیدل کېږي. تاسې وینئ دغه پروژه له چوک مدته څخه بیا تر ډنډ چوکه پورې د 80 متره په پلنوالي سره په اساسي ډول رغول کېږي. کله چې دا سړک ووځي، دغه جاده ووځي، کندهار ښار به ډېر ورسره پراخ سي او ترافیکي بې نظمي چې اوس موجود ده دا به ډېره ورسره ختمه سي. درنو دوستانو، دا هم د ډنډ چوک څخه تر باغ پله پورې د جادې د پراخولو کار دی چې په منظم ډول او په خورا چټک ډول روان دی. په څو نقطو کې کارونه جریان لري. تاسې وینئ د ډنډ چوک څخه بیا تر باغ پله پورې په ټولو نقطو کې کارونه په خورا چټکۍ سره روان دي. راځئ تر پنجوایي دورایي سړکه پورې چې ځو، د کار جریان به هم ووینو او بیا به پنجوایي دورایي سړک د کریزي چارې هم ووینو. دوستانو، دا سړک کندنکاري خلاص شوې ده د دې خوا او دا د خاورې وړل شوې ده، نور د سپیس مواد هم ورته راوړل شوي دي او اوس کارونه د کندنکاري چارې اوس د سیلو په علاقه کې د باغپله سره او د هرات اډې سره په دغه ځایو کې اوس کندنکاري چارې په منظم ډول او چټکۍ سره روانې دي. هغه هم شروع ده، هغه ډېر کار په هغې خوا نه، خو ځینو ځایونو کې کار شروع ده، خو ډېر فوکس یې اوس په دغه رسته طرف دی. درنو دوستانو، راورسېدو د پنجوایي دورایي ته راورسېدلو. اوس په ورکار شو د پنجوایي دورایي سړک خواته. دا یې هم د پنجوایي دورایي سړک یې وداسته کړه. دا هم د پنجوایي دورایي سړک دی. درځه مخ ته ځه. خرابه ده خلک دغه ځای دی کډره دا لوړ ځای و به ګور چې کار چیرې شروع دی اوس یې. سلامونه ملګرو، د پنجوایي دورایي سړک د اول فاز د کریزي کولو چارې بس د شروع کېدلو په حال کې دي. مشینري او مواد ټول را رسېدلي دي. دغه د بس کار د شروع کېدلو په جریان کې دی. نو انشاءالله داسې په یو څو دقیقو کې به ټول کارونه پیل سي. مواد هم را رسېدلي دي، مشینري هم را رسېدلې ده، نو بس انشاءالله شروع کېدونکي دي. درنو دوستانو، د پنجوایي دورایي سړک د اول فاز د کریزي لپاره مشینري لومړی دا د موټرو ته ودرېدی، اوس به انشاءالله را پیل شي.
افغانستان کې تر هر وخت د آبادي کارونه اوس ډیر زیات سوي دي او دغه خلک چې تاسو وینئ دا ټول د دې کار د نندارې لپاره راټول سوي دي او د وطن له آبادۍ سره زیاته مینه لري او خوند ورکوي. نن ورځ د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د پنجوایي دورایي سړک د کریزې شروع د سړک کریزې کېږي، نو دا ټول خلک یې نندارې ته راغلي دي او د دې کار څخه خوند اخلي. الله تعالی دې په افغانستان کې امن قائم او دائم ولري. دا د امن برکت دی چې په پراخه اندازه په پراخه کچه سره دغسې انکشافي کارونه روان دي.